چې المرصاد وایي د پاکستان سیاسي او دفاعي وضعیت د اشرف غني ادارې ته نږدې کچې او حالت ته رسېدلی دی. د المرصاد رسنۍ د پاکستان په تړاو په یوې لیکنه کې ویلي چې د پاکستان سیاسي او دفاعي وضعیت د اشرف غني ادارې ته نږدې کچې او حالت ته رسېدلی دی. په دغه خپرې شوې لیکنې کې راغلي لکه څنګه چې په پاکستان کې د دوو سترو قوتونو تحریک طالبان پاکستان او پوځي ادارو ترمنځ پوځي او عسکري جګړه لوړې کچې ته رسېدلې، په هماغه کچه دواړه لوري د یو بل په وړاندې په رسنیز او تبلیغاتي ډګر کې هم ډېر فعال لیدل کیږي. لیکنه زیاتوي چې لا یوې خوا ټي ټي پي هره ورځ په لسګونه امنیتي کارکوونکي وژني او لا بل پلوه امنیتي ادارې بیا د ټي ټي پي پر ضد عملیات کوي چې له امله پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د جګړې په ډګر بدله شوې ده. د دغې لیکنې له مخې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې په خلکو بمبارۍ کې دی چې اوس د پاکستان حکومت هم ورته کار پیل کړی او په قبایلي سیمو بمبارۍ کوي. لیکنې وړاندې لیکلې د اشرف غني ادارې په وروستیو کې په خلا رسنیو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات او پروپاګاندا پیل کړي وو او ویل یې چې طالبان د ISI ادارې لپاره کار کوي او اوس د پاکستان حکومت هم دغه ناکامه کړنلاره خپله کړې او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشرتابه په افغانستان کې دي او لا هم هغه ځای خپلو مسؤلینو او مجاهدینو ته لارښوونې کوي. په دغه لیکنه کې د ټي ټي پي د بیان د محمد خراساني هغه بیان ته اشاره شوې چې ویلي وو که څوک غواړي چې زموږ له مشرتابه سره وګوري او دا تایید کړي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه چرته دی، نو موږ حاضر یو چې زموږ تر واک لاندې سیمو کې بېپارې ژورنالستانو ته بلنه ورکړو چې زموږ له مشرتابه سره وګوري او مرکې ورسره وکړي. د دغه لیکنې په وروستۍ برخه کې راغلی چې اوس تحریک طالبان پاکستان په یو نه ماتېدونکي ځواک بدل شوی، د دولت دا ډول بې بنسټه ادعاوې د تحریک طالبان پاکستان د لا ثبات لامل ګرځي. لیکنه زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت اړوند بې بنسټه څرګندونې د امریکا د اجنډا یوه برخه ده چې د پاکستان خلکو ته د منلو نه ده.